د سورة التحریم د نازلېدو سبب او یو تفصیلي پیدا درته بیانوم. هغه دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یو پیش سره تړاو لري. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو میرمنو له جملې څخه یوې ته د خپلې خوښې مشروب شات څښلي وو. نورې میرمنې یې لږ حسدمنې شوې او ویې ویل موږ ته د شاتو بوی نه خوښېږي، ته ولې دا څښې؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وکړ چې زه به بیا شات نه څښم یوازې د هغوی د خوشحالۍ لپاره. نو الله تعالی دا آیات نازل کړ: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحیم. سورة التحریم آیات نمبر اول دی. ژباړه: ای پیغمبره، ولې ته هغه څه حراموي چې الله درته حلال کړي د خپلو میرمنو د خوښۍ لپاره؟ الله بخښونکی او مهربان دی. نو دا صورت د دې لپاره نازل شو چې وښیي هیڅوک حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نشي کولی هغه څه حرام کړي چې الله حلال کړي. او یو تفصیلي فایده هغه دا ده: د کورني ژوند د اعتدال او رښتیني درس ورکوي. په دې صورت کې الله تعالی ښیي چې د کورني ژوند بنسټ باید په صدق، عدل او دیني اطاعت ولاړ وي. حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته هم دا نصیحت وشو چې د حسد، پټې خبرې او بې ځایه غوښتنې نه ډاډه وکړي. نو الله تعالی د مؤمنانو ښځو ته د تقوا مثالونه وړاندې کړل، لکه د فرعون ښځه او د حضرت مریم علیه السلام. یعنې دا صورت مسلمانانو ته دا درس ورکوي چې د ایمان خاوند باید په کور او ټولنه کې د الله د حدودو مراعات وکړي، دروغ، حسد او ځان خوښي پرېږدي او د الله د رضا لپاره ژوند وکړي.